السلام علیکم ګرانې مینوالې، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. ته وخت زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د ډولفنایان په باره کې دی. ما مخکې ویډیو کې دا خبره کړې په ډولفنایان باندې چې دی نو کارخانه حمله شوې وه او هغه چې دی نو په پېښور کې کبوترچوک کې شوې وه. نو دوستانو د نوی اپډیټ دا دی د ډولفنایان په باره کې. هغه چې دی نو هسپتال کې اډمټ ته او د هغې په خوا کې ګولۍ لګېدلې چې کوم ډاکټر حضرات دي هغې د ډولفنایان خولې نه ګولۍ وویستله، اپریشن یې وله وکړو. نو دې وخت چې دی نو هغه بلکل د هغې طبیعت نارمل دی، سیټ ده، خو خبره داسې د وینه ترې نه ډېر زیات تلې وه خولې نه او کمزورتیا ورسره ډېر زیات شوې ده. نو په هغه وجه باندې چې دی نو ډاکټرانو په هسپتال کې لا اډمټ کړې ده، ټریټمنټ یې ورله جاري ساتلی دی. نو دوستانو خبره د کولو مقصد صرف او صرف دا دی، دا ټرانسجنډر زموږ د معاشرې حصه ده او دی ته چې دی نو موږ د عزت په نګاه باندې کتل زموږ فرض جوړېږي، ولې چې الله پاک دا مخلوق پیدا کړی دی او دی ته سپک نه دي کتل پکار. داسې به تاسو کتلي زموږ په معاشره کې ډېر زیات واقعیت داسې شوي دي. اول چې دی نو د ټرانسجنډر سره کسان چې کوم دی نو یارانه پالي او چې څه ټایم هغه یارانو دونه مخکې لاړه شي، څه ټایم هغوی ورته څه مطالبه کوي نو دا نه مني، بس بیا چې دی نو جګړه شي، په جګړه کې چې دی نو هغوی بیا ترېنه ډز وباسي. نو دا خبره بلکل غلط ده. دونه چې دی نو ورسره یارانه نه ده جوړول پکار دي، یا چې دی نو دونه یو ځای کلوز کېدل هم نه دي پکار. بس دونه ورسره خپل ټایم پاس کوئ، دونه چې دی نو چې څونه چې دی نو دواړو کسانو ته تکلیف نه رسېږي. یعنې کې د خبره کول مقصد دا ده چې نه هغه کس ته څه تکلیف رسي د هغه ذات ته او نه چې دی نو چې کوم کس ورسره دی هغه ته. نو جایز تعلقات ساتل پکار دي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان. والسلام.